پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د مور او پلار د مسؤلیتونو او دندو په تړاو خبرې وکړو. تاسو یقین وکئ چې د مور او پلار دنده او مسئولیت ډیره لویه او عظیمه دنده ده. دا هغه دنده ده چې الله پاک مور او پلار ته له آسمانونو بره ځای نه ورتر غاړې کړې ده. الله پاک د مسلمانې کورنۍ مشر ته په خطاب کې وایي، لکه چې الله دا آیتونه په صورت تحریم کې 6 آیت کې ذکر کړي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله څه وایي؟ ای مؤمنانو، خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور نه وژغورئ چې د هغه د سون مواد به انسانان او تیږې وي، چې پر هغه به غصناکې سخت زړی ملائکې موظفې وي چې هیڅ کله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي. زموږ له پیغمبرانو نیولې تر صالحو او ښو نسلونو پورې پلرونو د خپلو اولادونو په روزلو کې سختۍ ګاللي او د الله له لارښوونو سره سم یې خپل اولادونه روزلي دي. الله رب العزت په خپل کلام کې په دې اړه د ځینو پیغمبرانو او نیکو او صالحه خلکو حکایتونه او واقعیتونه بیان کړي دي. آیا الله رب العزت د یعقوب علیه السلام قصه نقل کړې نه ده؟ کله چې هغه له یوسف علیه السلام سره نرم چلند وکړه او ورته وفرمایل: یا بنیه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدو لک کیدا. ای زما زویکیه، کله چې یوسف علیه السلام د خپل خوب ورته وایي، نو یعقوب علیه السلام ورته وایي: ای زویکیه، دا خوب د خپلو ورونو ته مه وایه، که نه نو هغوی به په دسیسه جوړولو ستا د تکلیفولو په هڅه کې شي. آیا الله رب العزت د لقمان علیه السلام کیسه او زوی ته کړي نصیحتونه په قرآن کې ذکر کړي نه دي؟ الله په صورت لقمان کې 14 آیت کې فرمایي: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کوه، نو هغه وویل: زویه، له الله تعالی سره څوک مه شریکوه، حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. هغه د خپل زوی په زړه او سینه کې د الله د یووالي زړی ورزرغون که او هغه د الله یو ښه عبادت کوونکی وروزه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: ما من مولود الا یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: هر نوی ماشوم په فطرت سره دنیا ته راځي،
دا د هغه مور و پلار دی چې له هغه څخه یهودي عیسوي او مجوسي جوړوي. کله چې ماشوم پر ځمکه باندې په خږ دی لومړنی مسئول یې پلار دی چې هغه سمې لارې ته سیخ او پر اسلامي طریقو یې وروزي. د اولاد حق دی په خپل مور او پلار باندې. لقمان علیه السلام خپل زوی ته وایي یا بنی لا تشرک بالله، ای زما بچیه، ای زما زویکیه، له الله سره شریک مه جوړوه. پام دی وي چې مشرک نشي. له الله سره د بل له شریکولو ډډه وکړه او پام وکړه چې دا ډول عقیده هم ونه لرې. بیا خپل زوی ته وایي یا بنی اقیم الصلاه، ای زما زویکیه، ای زما بچیه، لمونځ وکړه. آیا له زوی سره د یو پلار له دا ډول چلند څخه بل ښه ډول چلند شته؟ آیا له دې کیفیت څخه پرته دی داسې کوم بل خوندور کیفیت لیدلی دی؟ بیا ورته څه وایي؟ یا بنی اقیم الصلاه وامر بالمعروف وانهه عن المنکر، ای زما زویکیه، ای زما بچیه، لمونځ قایم کړه، په نیکي باندې امر او لارښوونه وکړه، له بدي نه منع وکړه. بیا ورته څه وایي؟ واصبر علی ما اصابک، ای زما بچیه، تا ته په رسیدلی زیان صابره اوسه. کم تکلیف او مصیبت او درد چې تا ته رسیږي پې صبر وکړه، د الله رب العزت نه یې بدله وغواړه. هغه پوهیږي چې له لمانځه امر بالمعروف او نهی عن المنکر څخه وروسته ښایي زوی له یو لړ ستونزو سره مخ شي. بیا یې ورته وفرمیل واصبر علی ما اصابک. له دې وروسته بیا خپل زوی ته حضرت لقمان څه وایي؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. دا ورته وایي چې ای زما زویکیه، له خلکو سره په مخ اړولو خبرې مه کوه. چې کله چا سره خبرې کوي هغه ته دې مخامخ خپل مخ نیسه، داسې نه چې تا مخ دې ګرځولی وي او هغه سره خبرې کوي. او دا ورته وایي چې پر ځمکه باندې ډیر په خیال او په کبر باندې مزه، ځکه هغه څوک چې چا سره خبرې کوي او مخې ته اړولی وي یا هغه کس چې په ځمکې باندې ډیر په خیال او په کبر سره ځي دا متکبرین دي او الله هیڅ یو په ځان مین او ویاړ ښکاره کوونکی انسان نه خوښوي. بیا خپل زوی ته څه وایي؟ واقصد فی مشیک واغدد من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. زما بچیه، په خپل تک کې میانه روي غوره کړه او خپل غږ لږ ټیټ کړه، ځکه له ټولو آوازونو څخه ډیر بد آواز هغه د خره آواز دی. باادبه اوسه چې خلک دې عزت وکړي او هغوی ته درناوی ولره. آرامه او کمینه اوسه. د حضرت لقمان علیه السلام وینا او نصیحت خپل زوی ته دا دی. راشئ تاسو یې واورئ قدرمنو اوریدونکو چې چا هم د حضرت لقمان غوندې خپل اولاد ته نصیحت ورکړی که نه. والله داسې کورنۍ شته دی چې پلرونه او میندې د خپلو ماشومانو په بیادبي باندې ویاړي او خوشحالیږي. کله چې هغه د یو سریال نوم یا د یو فلم نوم یا د یو فاسدې معاملې نوم ورته اخلي نو پلار په مجلس کې خاندي، مور په مجلس کې ویاړي چې زما زوی دومره با استعداده او با ظرفیته دی. اما دا مور او پلار دې ته نه دی متوجه شوي چې د دې اولاد حق پر ما باندې څه دی. الله څخه زه څه مسؤلیت لرم؟ د دې اولاد حق پر تا باندې دا دی ګرانې مورې، ګرانه پلاره، چې ته دوی ته اسلامي روزنه ورکړې، د الله پیغام ورسوې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ورسوې. دا اولاد به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې درېږي، ستا مور و پلار نه به شکایت کوي چې دې مور و پلار ما ته د الله دین نه دی راښودلی، ما ته د الله پیغام نه دی رارسولی، ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام نه دی رارسولی. نو راشئ واورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ماشومان روزل، حضرت لقمان خپل بچي ته څنګه نصیحت کوي. همداسې نصیحت وکړئ چې اولادونه په نیکه لاره باندې سم وروزل شي او عزت د دنیا ستاسو او د هغو په برخه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تر ټولو غوره انسان دی،
الله پاک یې پر مټ او د هغه په واسطه میلیونونه انسانان نیغې لارې ته سم کړل او ړندو ته یې لاره وښوده. د الله په روزنې ډیر تاکید او د اولاد روزنې ته یې ځانګړې پاملرنه کړې ده. په یو حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل: یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل. ای بچیه، ای زویکیه، که کولی شي چاته په خپل زړه کې له کومې کینې پرته شپې او ورځې تیرې کړې نو ویې کړه. یعنې داسې شپې او ورځې تیرې کړه چې ستا په زړه کې له چا سره کینه او حسد نه وي، داسې شپې او ورځې تیرې کړه. یو اندلسي عالم خپل زوی ته داسې لارښوونه کوي، ورته څه وایي: واذا خلوت بریبة فی ظلمة والنفس داعیة الى الطغیان فاستحی من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام یرانی. که په توره تیاره کې له شک او ګناه سره مخامخ شوې، نفس او خواهشاتو دې سرکشي او سرغړونې ته هڅولې، له الله څخه حیا وکړه. خپل نفس ته ووایه هغه ذات چې تیارې یې پیدا کړې ده ما ویني او ما کتلی شي. نو خپل اولادونو ته داسې نصیحت وکړئ چې الله تاسو سره مل دی. په هر ځای کې چې تاسو هر څه کوئ الله تاسو ویني، د الله نه خلاصون نه لرئ. هوکې دغه عالم خپل زوی ته څومره ښه روزنه ورکړې ده. هغه د خپل زوی په زړه کې د الله تعالی د ډار او په هر ځای کې د هغه شتوالي او موجودیت زړي ورزرغون او شین کړل. دا په دې خاطر چې زوی د الله رب العزت لارښوونو سره سم وروزل شي او له هغه یوازیني ذات څخه وډار شي. دې ته ایمانی روزنه او دې ته ایمانی تربیت وایي. یو بل اندلسي عالم خپل زوی ته داسې نصیحت کوي: ابا بکر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حدك لو علمت. ابو بکر، زوی نوم ابو بکر دی، تا ته یوه داسې بلنه درکوم که یې درکوې ستا چانس او ستا خیر پکې دی. تا علم او پوهې ته بولم چې پر مټ یې د خلکو د ښو کارونو د کولو او بدو کارونو د نه کولو لارښود شي. یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکې. په علم او پوهې سره به ستا د زړه تیاره رڼا شي او کله چې له سمې لارې کوک او بېلارې شي تا ته به نیغه لاره در وښیي. نو راځه جهالت او راځه ناپوهي پرېږده، علم ته مخه کړه، په دې کې ستا خیر دی. هم به د خلکو خادم شي، هم به د الله رب العزت له کړاوونو او د مصیبتونو او له بدبختیو څخه وساتي. جعفر صادق رحمه الله خپل زوی ته وویل: زما زویه، له بېلارې، فاجر او د مور او پلار د لارښوونو له سرغړونکي، دروغجن او بخیل سړي سره ملګرتیا مه پاله او مې کوه. یعنی هغه کس چې فاجر دی، هغه کس چې د هغه نه مور و پلار ناراضه دي، هغه کس چې دروغجن دی، هغه کس چې بخیل دی، د هغو سره دوستی او د هغو سره ملګرتیا مه کوه. ځکه چې پر بېلارې او فاجر سړي د الله لعنت وي. د مور او پلار لارښوونو سرغړونکي پسې د مور او پلار آزار وي او له مور و پلار سره بد چال او چلند یې تعقیبوي. بخیل سړی پر ستا تر ټولو ډیر اړتیا هم پر تا پلوري. دروغجن سړی تا ته لرې شیان نږدې کوي او نږدې شیان تا ته لرې درښیي. نو دیو سره دوستي مه کوه. نو را دې شي د نن ورځ مور او پلار دی د امام جعفر صادق رحمه الله وینا او نصیحت چې د خپل زوی ته کړی په غوږ کې ونیسي او داسې نصیحتونه د خپل اولادونو ته وکړي. دا د اولاد حق دی په مور و پلار باندې. بیا به ستونزو سره نوي مخ. نور به مو اورو په دې هکله قدرمنو اوریدونکو. خو دې وي د مینه.
د ماشوم لپاره یو پوهنتون او نور هر څه دي که مور خپل اولادونه سم وروزل ګواکې یو نسل او یو ملت سم او ښه وروزلو رښتیا یې ویلي چې مور په یو لاس زانګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور حضرت اسما رضی الله تعالی عنها چې په ذات نطاقین سره مشهوره وه، خپل زوی عبدالله بن زبیر هغه زړور اتل چې په جهون کې په دار او صلیب شوی و، هغه د حجاج بن یوسف ثقفي له ویرې راغلی و چې ځان په خپله تسلیم کړي. اسما ورته څه وایي؟ زویه صابر او حوصله‌مند اوسه، ته پر حقه یې. هغه ویل مورجانې ویره لرم هسې نه چې زما د سر له پرې کولو وروسته زما څرمن ونه باسي او ټوټې ټوټې مې نه کړي. مور یې وویل زویه د پسه له حلالولو وروسته د هغه د پوټکي ویستل او ټوټې ټوې کول هغه ته زیان نه رسوي چې کله ووژل شوې د الله په لار کې چې بیا هغه ظالم هر څه کوي هغه به کوي. دغه ځوان هماغسې پر حق ولاړ او ټینګ پاتې شو، کفن پر تن که د الله په لاره کې قرباني او د شهادت جام په سر واړوه. دا روزنه او دا تربیت هغه ته چا ورکړی و؟ د هغې مور حضرت اسما رضی الله تعالی عنها ورکړی و. نو راشئ خپل اولادونه ګرانو میندو داسې وروزئ لکه څنګه چې حضرت خمسه رضی الله تعالی عنها د خپل زامن روزلي ول. راشئ د خپل اولادونه داسې وروزئ لکه څنګه چې حضرت اسما رضی الله تعالی عنها د خپل زوی روزلی و. دا ورته وایي چې زما زویه د پسه د حلالولو وروسته د هغه پوستکي ویستل او ټوټې ټوټې کول هغه ته زیان نه رسوي. نو دغه ځوان بیا هغماغسې پر حق ولاړ او ټینګ پاتې کیږي، کفن پر تن کوي او د الله په لاره کې قرباني او د شهادت جام په خپل سر باندې را اړوي. ګرانو پلرونو راشئ د خپل زامن داسې وروزئ لکه څنګه چې هغه ماشومان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مټ باندې روزل شوي ول. خپل ماشومانو ته داسې روزنه او داسې نصیحتونه وکړئ لکه څنګه چې روزنه او تربیت حضرت لقمان د خپل زامنو ته ورکوله. نن ورځ چې اولادونه بدبخته دي، په فساد او په منکراتو او په فجایو باندې اخته دي، د دې لوی او عمده لامل دا دی چې مور او پلار د خپل اولاد ته اسلامي روزنه نه ده ورکړې. هغه حقوق چې اولاد په مور او پلار لري کله هم مور او پلار دې ته نه دي متوجه شوي. لویه لامل دا دی که مور او پلار د خپل اولاد سالمې روزنې او تربیت ته متوجه شي، کله به اولاد په دې بدبختیو باندې لاس پورته نه کړي چې د هغو په کړنه او په وجود باندې بیا مور و پلار شرمیږي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپله اولادونه د الله د دین په سمه لار باندې وروزو، چې الله رب العزت هغه مسئولیت چې زموږ پر غاړه دی هغه زموږ د اوږو نه ښکته کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.